ګرینډ ټرنک روډ چې په جی ټي روډ یا جرنیلي سړک چې په شهرهای اعظم، سړک اعظم او بادشاهي سړک سره هم شهرت لري. دغه اوږد سړک چې 2500 کیلومتره واټن لري د هند د پښتون واکمن شیرشاه سوري لخوا جوړ شوی دی. دغه سړک د اوسني بنګلادیش د چټاګانګ د ساحلي بندر نه راپیلیږي او د هند د بنګال، بهار، اترا پردیش، هریانا او پنجاب د ایالتونو نه تیریږي او لاهور ته رسیږي او بیا له هغه ځایه پر پښتونخوا تیریږي او تورخم، جلال آباد او بیا کابل ته رسیږي. شیرشاه سوري د دغې مشهورې لارې په دواړو غاړو ونې کښېنولې څو مسافر د تودوخې په موسم کې د ونو د سیوري نه ګټه واخلي. همداراز شیرشاه سوري د لارې په اوږدو کې ډیر کاروان سرایونه جوړ کړل څو مسافر پکښې دمه او استراحت وکړي. شیرشاه سوري د دغه تاریخي سړک په اوږدو کې څاګانې وکیندلې څو تږي مسافر ترې اوبه وڅښي. د جوماتونه هم جوړ کړل چې خلک پکښې خپل عبادت وکړي. د همدې لارې په اوږدو کې د شیرشاه سوري د ډاګ یا پوسټي سیستم دومره منظم و چې په 5 ورځو کې به ډاګ یا پوسټ د بنګال نه کابل ته رسید. البته دا د شیرشاه سوري د ډاګ د سیستم او د دې لارې برکت و چې نن ګرینډ ټرنک روډ چې په جی ټي روډ یا جرنیلي سړک سره هم مشهوره دی د نړۍ پر مخ یو پیژندل شوی سړک یا روډ دی.